د شکر ناروغان باید کم ډول تازه میوه وخوري. هغه میوه چې په هغې کې فرکتوز موجود وي. هغه عبارت دي له ناکه، مڼه، لیمو، نارنج، هندوانه، اناناس، انار، ګنی او امونه دي. یعنی په دې کې ګلوکوز نشته، په دې کې فرکتوز دی. دا فرکتوز چې دی یعنی دا وروسته د وینې شکر چې دی یعنی خوږه لوړی. او هغه میوه‌جات چې په هغې کې ګلوکوز دی چې په سملاسي ډول باندې یعنی د وینې شکر لوړی، هغه عبارت د کیلې، انځر، شفتالو، خوبانۍ، الوچه او خربوزه یا خټکی دی. دې کې ګلوکوز دی. دا ډیره زر د وینې شکر چې دی لوړی. نو پکار دی د هغه میوه‌جاتو نه ګټه پورته کړو کومو کې چې فرکتوز موجود دی. د شکر ناروغان